په کندوز ولایت کې له 40 درجې پورته تودوخه او په ښار کې د سړو شړومبو تود بازار. په دغه ولایت کې د شړومبو کاروباریان وایي چې د اوړي په دې تود موسم کې کاروبار غوړېدلی او هره ورځ لسګونه کسان د سړو شړومبو څښلو لپاره ورځي. د شړومبو دا کاروباریان چې له کلونو را په دې خوا د ښار په بېلابېلو برخو کې شړومبې پلوري وایي په ورځني ډول هره ورځ ان تر 15 منه چکه پلوري. 15 سال است اینجا دو فروش هستم. از دوغم از کیفیت شالیز، گشنیج، ناران، اشکال مواد بسیار مکمل است. مشتری زیاد داره. دیگه از کسب خود راضی هستم. در سمت شمال کار ما دوغ ما درجه یک است. به گفته مشتری های ما روزانه ما حدودی 15 سیر 20 سیر چکه را دوغ جور میکنیم. بلخوا هغه کسان چې د شړومبو څښلو لپاره دې ځای ته راغلي وایي د نورو ولایتونو پرتله د کندوز چکه با کیفیت او شړومبې د ماهرو کسانو لخوا جوړیږي. دغه دپاره پکې نور استفاده شی نه چې ډېره ښه مزیداره چکه ده او د دغې نه هم د دې شړومبې او دوغ ډېر ښه مزیدار راځي. د دې د خاطره موږ د کندوز چکه او شړومبې استعمالوو. خود دوغ خصوصیات ویتامین سی را داره که بر از فضای گرمی که ولایت کندوز داره دوغ که نوش جان میکنیم وجود انسان یعنی کاملا لذت بخش است و سرد میسازد. استادان خاص استادان هم شومړې جوړول لري چې شومړې جوړ کې هر سړی نشي کولی. نه په بازار کې ډېر شته خو بس خاص ځایونو کې به ښې ورکوي. د کندوز له ګرمې هوا څخه د سړو شړومبو تر تود بازاره د اوړي په دې تود موسم کې د کندوز هر وګړی حتما د شړومبو څښلو ته سر ورښکاره کوي. خو دوی د پیرپلور او شهرت لامل د نورو ولایتونو په پرتله د کندوز چکې ښه خوند او د شړومبو ښه جوړښت او ترکیب یادوي. محمد الله چوال د افغانستان ملي ټلویزیون کندوز.